ټول ورونو خویندو ته ملګرو ته مشرانو کشرانو او همزولو ته دا نصیحت کوم چې که ښځه ده او که خاوند دی د خپل ژوند د ملګري سره ګزاره کوئ او دا ژوند ډېر پرسکونه تېرېږي چې کله ښځه خاوند یو بل سره ګزاره کوي. ګوره ته مثال کې دې ملک کې یا بل ملک کې یا په خپل ملک کې خو چېرته بهر ته لاړې او ښځه ستا قدرمنه ده، ستا د مال خیال ساتي، ستا د بچو ستا د عزت تا سره ګزاره کوي، نو زه درته په الله قسم خورم چې نیمه سخت او نیم تکلیف ستا ختم شو. لکه دغه طرف ته بالکل په ارام دغه شان د ښځې چې خاوند دیندار یې ورسره ګزاره کوي نو د دې ژوند د خوشحالو نه ډکي او پوره یو الله دی. کمی په موږ کې مشتي، کمی په ښځو کې مشتي، نو د یو بل کمی به پټوو، د یو بل په کمي به پرده اچوو، ځکه چې موږ کې هم کمی شتې خو ښځې موږ ته مخامخ ویلی نه شي. نن سبا خو هغه ښځې هم ډېرې لږې دي وایي، نن سبا یې وایي چې تا کې هم دا چل دی. نو څه کمی موږ کې هم دی او څه کمی هغوی کې هم دی، نه پوره هغوی دي نه پوره موږ یو، نو د یو بل سره به څه کوو؟ ګزاره کوو. الله قرآن کې دا قانون موږ ته ښوولی دی وعاشروهن بالمعروف، د ښځو سره په ښایسته طریقې سره ژوند تېروئ. فإن کرهتموهن، نو که تاسو هغوی کې څه خوی ستاسو بدي شي فعسى ان تکرهوا شیئا ویجعل الله فيه خیرا کثیرا، کیدی شي یو شی ستاسو بدي شي او الله پکې لوی خیر اچولی. ځکه چې هغه کوم خوی چې زموږ بدي شي خو یو دی که نه، خو هغه ښه پکې څومره دي، نو موږ به هغه ښو ته ګورو او دا بد به وله پکې څه کړو، دا به وله پکې پټ کړو. راځو ضرور دې مسلې ده. دا خبره صحیح ده چې طلاق دوه قسمه ده. یو ته ویل کېږي صریح طلاق. صریح طلاق څنګه دی چې یو سړی خپلې ښځې ته وایي ته طلاق یې، ته ما طلاقه کړې یې، ته په ما طلاقه یې، دا قسم الفاظ دې ته صریح طلاق وایي. دویم هغې ته کنایه وایي، لکه یو سړی خپلې ښځې ته وایي ته پوه شه او کار دې پوه شه، د نن نه بعد زما په تا کې څه کار نشته، غوسه کې راغی، ته پوه شه کار دې پوه شه، نن نه بعد زما په تا کې څه کار نشته. یا لکه څنګه چې دې ورور ورته ووایي زه دې نوره نه غواړم پلار کره ځه، او داسې پې نور مثالونه وال. نو د کنایې د طلاق چې دی دې باره کې موږ ډایرک نشو ویلی چې دا واقع کېږي، ځکه دلته ورسره نیت لازم دی. بل خو صریح دی، خو واضح دی، ته طلاق یې او صفا خبره، خو دلته یې ورته ووایي پلار کره ځه، طلاق واقع شو، موږ به څه کوو؟ نیت ته به معلومات کوو. نیت یې څه و؟ یاره وایي نیت خو مې دقه و چې طلاق ورکوو. نو چې نیت ته طلاق دی بیا هم غلي ناست یې، بس واقع شو. او چې نیت ته طلاق نه وي نو بیا طلاق نه دی، اعتبار نیت لري. نور دې په دې کور کې ویننم، کله غوسه کې سړی داسې ووایي دلته مو اوس نیت دې څه و؟ ویلې نیت خو مې هېڅ نه و، غوسه هم یېرولی مې، نو طلاق نه واقع کېږي. نه وایي نیت مې د طلاق و چې نور دې دلته ویننم ته طلاق یې، نیت مې دقه دی، نو بس بیا طلاق څه شو؟ واقع شو. اخره کې دا سوال د عفوا دا نصیحت د وسوسې دا مسله نه ده، دا ګوره ډېره خطرناکه ده، د دې نه ځان لرې ساتي، د دې نه ځان لرې ساتي. والله چې دا سړی لیونی کوي، که هغه وسوسه په عباداتو کې ده او که په نورو مسلو کې ده. مه کوئ دا وسوسې او سوچونه او فکرونه سړی لیونی کوي، ځکه چې زما خوا ته ډېر زیات راځي، ډېرې زیاتې دا مسلې راځي. بیا طلاق ده، د نږدې ورځو کې یو کس راغلی او غریب دقه یو خبر رانیولی، وایي ښځې ته مې هغه ټکي ویلي ټکي، نو مې څنګه دي ویلي دي؟ یقیني ده ته پته لري چې تا ویلي دي؟ وایي نه هسې داسې ځان سره سوچ شروع کړم که نه کار کې، نو داسې راته ښکاري چې ما چېرته ویلي دي. دا سړی اخره کې لیونی کېږي چې ودې قصه راوایي. او دا یو مثال ما تاسو له درکو کنه، زما خواته بې شماره داسې خلک راځي چې د طلاقو دا وسوسه ورته ده. الله ته په دې وسوسو نه رانیسي. طلاقو ته ویلو ضرورت دی، د لیکلو ضرورت دی، د
د نیت صورت ته ارادي صورت ته په دې قصو میسو ښځه نه طلاقېږي چېرې زه ناست وم یو راغلی و که نه زما خواته وایي پته نه شي چې سهار مانځه نه باید مې ورته ویلي که نه مازدیګر مې ویلي دي هم دې وسوسو بیمار نو د دې مسلو کې مخکې مه ځئ چې څومره به کې مخکې ځي ته ښه بیمارېږي څومره چې مخکې ځي ته ښه بیمارېږي الله دې موږ د وسوسو وهمونو نه وساتي باقي سوالات و جوابات به انشاءالله پر روان نشست کې کوو الله رب العزت دې موږ په دین باندې پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبب د استسقاء د منظم سری بیانو